دا د مولنات خواهش طالبانو ته وي د پاکستان د دفاع جنگ په افغانستان کې کوي چې د امریکا پاکستان ته رانشي. د طالبانو سره د پاکستان منافقت په رسمیت یې نه پیژني، خو وزیران یې سفارت ته احضاروي او د طالبانو وزیران هم پاکستان کې چکرې وهي. دا چې پاکستانی سفیر څه ویلي او افغانانو څه غبرګونونه ښودلي په دغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده او تاریخ هم ثابته کړې چې پاکستان هیڅکله د افغانستان د هیڅ حکومت او هیڅ جنگي ډلې سره رښتینی نه دی پاتې سوی. د مجاهدینو څخه نیول یې بیا تر جمهوریت او اوس طالبانو سره هم دوه مخې کوي. جمهوریت یې ورباندې ړنګ کړ خو اوس یې په رسمیت هم نه پیژني. پاکستان وایي د افغانستان د نوي حکومت په رسمیت پیژندل په نړیواله ټولنه او د سیمې په هیوادونو پورې اړه لري. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان له ټاس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان په یوازې ځان طالبان په رسمیت نشي پیژندلی تر هغه چې نړیوالې ټولنې په دې اړه پریکړه ونه کړي. د ده په خبره ټول په دې تمه دي چې د سیمې هیوادونه د افغانستان په اړه سره راټول سي او دلته د نوي حکومت پر وړاندې خپل دریځ روښانه کړي. منصور احمد خان وایي د نړیوالې ټولنې تر پریکړې وروسته به پاکستان هم خپل دریځ اعلان کړي. پاکستانی لوري ویلي تر هغه د دې چارې امکان نشته چې طالبان بشري حقونه رعایت نه کړي، نجونې ښوونځي پوهنتونونو او زده کړو ته لاړې نسي او د نړیوالې ټولنې شرایط پوره نسي. خو بل خوا بیا د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست مولوي عبدالباقي حقانی په پاکستان کې د حقانی مدرسې څخه لیدنه وکړه. عبدالباقي حقانی د پاکستان له دغه دیني مدرسې څخه فارغ شوی او د افغانستان د مخکني حکومت تر سقوط وروسته د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ټاکل شوی دی. له دې مخکې د حقانیه مدرسې مسؤلینو ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر راتلو ځکه افتخار کوي چې د عبدالباقي په څیر زده کوونکي د افغانستان په لوړو پوسټونو کې کار کوي. د پاکستان سفیر د افغانستان په چارو کې د پاکستان لاسوهنه بې اساسه وبلل او ویل که په افغانستان کې ثبات نه وي پاکستان هم زیانمن کیږي او که په افغانستان کې دایمي ثبات وي د پاکستان په ګټه دی. فکر کوم دا به بې ځایه ادعا وي چې موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس وهو. د ده په وینا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د افغانستان د جګړې د اوږدېدو سبب سوی دی. د ځینو کتونکو په باور پاکستان ډیر لیواله دی چې په افغانستان کې یو داسې حکومت واکمن وي چې نړیواله ټولنه په رسمیت نه پیژني. خو د هغه یعنی افغانستان د ستونزو لپاره اسلام آباد ته مراجعه کوي او امتیاز ورکوي. د افغانستان د حکومت په رسمیت نه پیژندل کېدل د دولت په حیث د افغانستان موجودیت له سوال سره مخامخ کوي او له دې طریقه پاکستان ته لاره هواریږي چې افغانستان د خپلو قبایلي سیمو په شان په ایجنسیو بدل کړي، په تدریج پکې خپل شناخته کارتونه وویشي او هغه کسان پکې ځانونه بختور وګڼي چې پاکستاني شناخته کارتونه یې ترلاسه کړي وي. قدرمنو لیدونکو زیاته مننه چې ویډیو مې تر اخري شیبو وکتل. تر بیا او بلې ویډیو د الله پامان.